بسم الله الرحمن الرحیم. د بوټو نومونه اول ما په انګلیش کې لیکلي، بیا مې په پښتو کې لیکلي. د زیاتره بوټي چې دی موږ خپل روزمره ژوند کې اینو د زیاتره نومونه موږ له راځي او د زیاتره نومونه چې دی موږ له نه راځي. دا یو بوټی دی، په پښتو کې موږ یو بوټی دی چې هغې ته موږ ډمبر وایو، نو په انګلیش کې د هغې نوم دی روټیسیا. بل د پښتو یو بل بوټی دی چې هغې ته موږ مرخڼۍ ورته وایو، نو په انګلیش کې د هغې نوم دی رامنیسیا. بل یو بوټی دی چې هغې ته موږ سیزونکی وایو، نو د هغې نوم دی ارټیکیسیا. بل بوټی دی د هغې نوم دی زیړګولی، نو هغې ته موږ وایو اسټریسیا. بل بوټی دی چې د هغې نوم دی د پیو شمخې، نو هغې ته موږ وایو لامیسیا. بل زموږ سره دی شوتل، نو شوتل ته موږ په انګلیش کې وایو پیپل یونیسیا. بل زموږ سره دی بل بوټی دی منګوټی، نو هغې ته موږ وایو کیریو پایلیسیا. بل زموږ سره دی سپیرکی، نو سپیرکی ته هم موږ لیمیسیا ورته وایو. دا بل زموږ سره دی شلخی، نو شلخی ته موږ وایو پالی ګونیسیا. بل زموږ سره دی کروړه، نو کروړې ته موږ وایو روزیسیا. بل بوټی زموږ سره دی ځنګلي ګلاب، نو دې ته هم موږ روزیسیا ورته وایو. بل په غرونو کې زموږ سره بوټی چې هغې ته موږ وایو نختر، نو دې ته موږ وایو پاینیسیا. بل زموږ سره دی چینار، نو چینار ته موږ وایو پلانټینیسیا. دا یو څو بوټي نومونه په انګلیش کې او بیا د هغې پښتو نومونه. باقي چې کوم نور بوټي نه هغه زه په بله ویډیو کې اپلوډ کړم. که دا ویډیو خوښه شوي نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو، ډېره مننه.